السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما محترم و عزتمندو، بیماری او تکلیف په ظاهر د انسان د پاره پریشانی او ازمیخت دی، خو د مؤمن د پاره په دې کې خیر پټ دی. الله جل جلاله د بیمارو او د تکلیفونو په واسطه د بنده ګناونه بخي او د هغه درجې لوړی. ځینې روایتونو کې راغلی دي چې الله جل جلاله په خپل علم کې د یو بنده دپاره په جنت کې یو ډیر لوړ مقام ټاکلی وي، خو هغه بنده د خپلو اعمالو په سبب هغه مقام ته نشي رسیدلی. نو الله جل جلاله د هغه بیمارو او تکلیف او ازمیختونه پرې راولي، د دې ازمیختونو په صبر کولو دومره اجر ورکي چې د هغه لوړ مقام ته دې ورسیږي. محترم و عزتمندو، خو موږ کمزوري یو، نو لازمه ده چې تل د الله جل جلاله څخه عافیت وغواړو. هیڅ کله باید د ځان د پاره د خپلو اولادونو د پاره یا د کوم مسلمان د پاره بد دعا ونه کړو، او نه باید الله جل جلاله ته خپل ځان زورور وښایو، ځکه هر ډول تکلیف برداشت کولی موږ نشو. حقیقي بندگی دا ده چې بنده عاجزي وکړي او د الله جل جلاله په حضور کې ځان ښکته وګڼي او همیشه آسانی او عافیت وغواړي. محترم و عزتمندو، یو بزرگ په باره کې علماو لیکلي، یو ځل د وجد په حالات کې راغی او په جذباتو کې وویل، یا الله زه ستا بنده یم، چې ته څنګه وغواړې هغه شانتې ازمیخ په ما راوله. همدغه خبره بس وه چې ناڅاپه د هغه متیازې بندې شوې. سخت تکلیف شروع شو، دومره سخت تکلیف چې زغمل ګران شو. بیا یې فکر وکړو چې دا خبره زما د ژبې نه وتلې وه. هغه په جومات کې قرآن کریم تدریس کولو. هغه ماشومان راغونډ کړل او ویل ورته د خپل د ګناهګار استاد دپاره دعا وکړئ چې الله جل جلاله د ازمیخ زمانه لرې کړي او ما ته عافیت راکړي. ماشومانو دعا وکړه، الله جل جلاله په فضل سره هغه تکلیف لرې شو. د دې نه موږ ته دا سبق را حاصلیږي چې انسان باید همیشه عاجزي وکړي او الله جل جلاله څخه همیشه عافیت وغواړي. ما محترم و عزتمندو، که څوک ناروغ او بیماری، وړوکې بیماری وي یا لویه، ځینې بیماریان ډېرې لوی سختې او اذیت ورکوونکې وي، الله جل جلاله ټولو ته عافیت ورکړي. چا باندې دمه بیماری وي یا د ځیګر د پښتورګو د زړه یا کومه بل ډول درناکه بیماری وي، یو ازمیختي دعا یاد کړئ. انشاءالله د دې دعا په برکت سره به الله جل جلاله دغه بیماریان لرې کړي او شفا به درکړي. د هغې طریقه دا ده چې سوره فاتحه 15 ځلې ولولئ او وروسته درود شریف ولولئ. درود ابراهیمی اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد تر اخره پورې. بیا 100 ځلې دا مبارکه دعا ولولئ، یا حی حین لا حی ویا حی محیی الموتى ویا حی لا اله الا انت. دا مبارکه دعا یو تسبیح 100 ځل ولولئ او بیا هغه بیمار دم کړئ چې کوم دم تاسو ویلی په هغه باندې پوکې وکړئ او الله نه شفا وغواړئ. دغه بیمار په خپله هم لوستی شي، که لوستی شي نو ډېره ښه ده، او که نه بل څوک دې ورله ولولي او اوبه دې پې ورله دم کړي او هغه بیمارۍ دپاره دې وله ورکړي او هغه به یې وڅکي. انشاءالله په څو ورځو کې به الله جل جلاله د دې دعا په برکت شفا ورکړي. او بله طریقه هم شته، دغه دعا په یو پلیټ یا کاغذ باندې د زعفرانو او د ګلاب په اوبو سره ولیکي، 15 ځله سوره فاتحه ولولئ او د هغې پې دم کړئ، بیا دغه بیمار ته ورکئ. انشاءالله دا هم ډېر ګټور دی. الله جل جلاله دې موږ ټولو ته ایمان، صحت، عافیت او د ټولو بیمارو نه خلاصې نصیب کړي. آمین.